بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی برخه امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. لیکوال مهاجر فراهی. زه نه کوم چاپلوس او نه هم کوم متملق لیکوال یم چې د چا د خوښولو یا خفه کولو لپاره دا لیکنه کوم، بلکې دا مې خپل د کمزوري ذهن لید او برداشت دی. که مې حقیقت لیکلی و الله لره د ستاینې وي، او که مې ناسم لیکلی و الله دې راته سمه لار وښیي. هو، زه د داسې یو شخص په توګه د اسلامي امارت د قضایاو په اړه خپل آند څرګندوم چې کابو د عمر 2 برخې یعنی 2/3 مې په دې سپېڅلي صف کې پوره شوي. د دې صف یعنی امارت منافع راته په زرګونه ځلې تر خپل شخصي ګټو لومړیتوب لري. ما د خپل خدای سره عهد کړی چې هیڅ کله به په دې مقدس صف کې هغه کړنه نه کوم چې د دې صف له اولیا اهدافو سره په ټکر کې وي. کابو 12 کلونه وشو چې د اسلامي امارت له اوسني زعیم حافظه الله له شخصیت سره آشنا شوی یم، او د ده ویناوې مې په جلسو، مجلسو او مخامخ ناستو کې اورېدلي. دا چې دی څه ډول شخصیت دی، مفکوره او لیدلوری څه دی، د حکومتولۍ په اړه یې طرز تفکر څه دی، ولس او ملت ته په کومه سترګه ګوري، د بیت المال سره چلند څنګه دی، تقوا، دینداري او دیانت یې په کومه کچه کې دی، او داسې نورې پوښتنې. هڅه به وکړم تر څو دې او نورو سوالونو ته ځواب ووایم. لږ به مخکې ولاړ سم. کله چې د اسلامي امارت د بنسټګر او لومړي زعیم ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده د وفات خبر رسما خپور او د ځای ناستې د ټاکلو لپاره د لارښودي شورا لخوا مجلسونه او غونډې پیل شوې، شهید ملا اختر محمد منصور تقبله الله د امیر المؤمنین په توګه انتخاب او بیعت ورسره وشو. د دې ټاکنې سره سم نوي فتنو سر راپورته کړ. د داعش ډلې څرګندېدل او نور اختلافات هغه څه و چې د مجاهدینو ترمنځ سخت تشویش او پریشانی خپره کړه. زه خپله دومره سربداله وم او پر ځان وډار سوم چې هسې نه اعصاب مې له لاسه ورکړم. یوازې مې زړه ته په دې ډاډ ورکاوه چې دا سپېڅلی صف چې د لکونو حافظانو، تنکۍ ځوانانو او استشهادي مجاهدینو وینې پرې تویې شوي هېڅکله به یې الله تعالی نه ضایع کوي. که څه هم منصور صاحب شهید یو مدبر له حالاتو او سیاست سره پوره بلد شخصیت او تر یو حده وتوانید چې حالات کنټرول کې واخلي، خو بیا هم لوی ستونزې او مشکلات پر ځای پاتې وو. د منصور صاحب له شهادت وروسته چې کله د رهبرۍ شورا په فیصلې شیخ هیبت الله اخوندزاده حفظه الله د زعامت لپاره غوره او بیعت ورسره وشو، 4 لویې ننګونې مخې ته پرتې وې. لومړی د اسلامي امارت د صف وحدت او بیا انسجام. دوهم د داعش د فتنې په وړاندې کوټلې او رغنده مبارزه. په قطر کې د امریکایي لوري سره د مذاکراتي بهیر چارې. څلورم د اشغال په خلاف د جهادي چارو پیاوړتیا او ګړندي کول. که د صف د وحدت په برخه کې منصفانه نظر وکړل شي نو په ډاډ سره ویلی شو چې شیخ صاحب حفظه الله په دې برخه کې فوق العاده کار وکړ. حتی داسې کسان یې پخلا کړل چې د اسلامي امارت له سقوط او د اشغال له پیل نه ناراضه او له صفه وتلي وو. هغه خلک چې د منصور صاحب تقبله الله د زعامت په وړاندې ملاحظات لرل هغه هم ټول راخپل کړل. د داعش په اړه د علماو نه تر نظر اخیستلو وروسته جدي اقدامات وکړل. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان نه د دوی د شړلو لپاره د جنوب نه د شهید مزمل تر سرپرستۍ لاندې منظم قطاعت ولیږل چې د داعش ریښې او سرچینې په دې سیمه کې وچې کړلې. په قطر کې د امریکایي لوري سره د مذاکراتو جریان داسې رهبري کړ چې د شریعت او خپل ملت ټولې غوښتنې د تړون په متن کې ځای پر ځای او په مقابل لوري ومنلې. په دې متن کې هیڅ داسې توره او کلمه نشته چې زموږ د راتلونکو نسلونو لپاره آر او د پیغور لامل وګرځېږي او یا زموږ د هیواد د اولیا منافعو پر خلاف وي. څلورمه برخه یې چې د اشغالګرو او کابل ادارې د عسکرو پر وړاندې عملی او مسلح جهاد او عملیاتونه هم په ډیره ښه توګه تنظیم او رهبري کړل. په جګړو کې د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم تصامیم ونیول شول. د زخمیانو او جګړې د قربانیانو د پالنې او تداوی لپاره هم پیاوړي او اغیزناک اقدامات ترسره شول. او تر ټولو مهمه لا دا چې د دعوت، ارشاد، جلب او جذب پروسه ډیره ګړندۍ شوه او د دښمن له صفه لوی او کلیدي اشخاص را جلا او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم، 2مه برخه. لیکوال مهاجر فراهی. په تیر پسې لکه څنګه چې وړاندې وویل شول، دا واقعا ستر کارو چې د بولتک نه تر حیرتانه، له فراه تر واخانه، له تورخمه تر شیرخانه، له هلمند تر نورستانه، له ختیځه تر لویدیځه او له سویله تر شماله
دا غیر منظم پوځ او جنگیالي هماهنګ او منسجم کول، همداشان د مسؤلینو تغییر او تبدیل، د فرامینو تطبیق او عملي کول، دا یو خارق العاده کار او د انسان تر تصور لوړه چاره وه. په داسې حال کې چې خپله مشرتابه حفظه الله د غلیم تر سخت تعقیب لاندې لیده کاته او د مسؤلینو سره تماس او ملاقاتونه خورا محدود وو. هره شیبه د دې انتظار کېده چې د غلیم لخوا کشف او پرې چاپه ووهل سي. یو ځل امیر المؤمنین موږ ته په یو مجلس کې وویل، تاسو د ولسي وګړو سره نیک چلند وکړئ، د شپې له پلوه د خلکو په کورونو کې مور ولیږئ او د ماشومان او ښځینه‌و پر وړاندې خلک مه ځوروئ. امیر المؤمنین د خپلو خبرو په دوام کې اضافه کړل چې ماته د قرنطین په دوره کې تر ټولو ډیره دا صحنه ځورونکې وه چې ما به د ځان سره دا فرض کړل، که همدا اوس دښمن راسي او د کور په منځ کې جګړه ورسره نښلي او زه پکې د دوی په وړاندې وژل کېږم، نو دا انځور به د تل لپاره زما د ماشومانو په ذهنونو کې ثبت پاتې کیږي. کله چې د هېواد په لر او بر کې د فتوحاتو لړۍ پیل شوه، نو د ټولو سره همدا تشویش پیدا و چې په هېواد کې به یو ډول انارشیزم او ګډوډي رامنځته کیږي، دولتي شتمنۍ به لوټ او طلا ترغه کیږي، خارجي سفارتونه او بین المللي مؤسسات به چوریږي، سوداګریز او تجارتي مارکیټونه به د داړمارو ډلو لخوا چپاول کیږي، بانکونه او صرافۍ به لوټل کیږي. د فتوحاتو ټوله خوښي له مانه همدې تشویش تروړلې وه چې خدای مو کړه د مجاهدینو په راتلو به په ښارونو کې دننه کوم ناورین رامنځته کیږي. موږ په تیرو 3 لسیزو کې د څو نظامونو د عدلون بدلون شاهدانو چې په ټولو کې څومره ګډوډۍ، شوکې، چورتالان، غلا او غدۍ رامنځته شوې وې، خو الحمدلله دا ځل هیڅ کومه بده پیښه او جدي ستونزه رامنځته نه شوه او د قدرت د انتقال دا بهیر تر ډیره پورې په ډیره احسنه توګه ترسره شو. همداشان د عمومي عفو بهیر ته که په دقیق ډول ځیر شو، وبمومو چې په حقیقت کې دا څومره یو مهمه پروسه وه او په څومره ښه توګه پلي او عملي شوه. آیا تاسو دې بهیر ته کله فکر کړی چې څه ډول یوه ډله چې تیر 20 کلونه په لکونه ځوانان او غړي په څومره وحشت شهیدان، ژوبل او اسیران شوي، بې کوره او بې اوره شوي، خو نن فاتحین او بریالي ښارونو ته دننه کیږي، هغه غلیمان چې د امریکایي اشغالګرو سره اوږه پر اوږه روان او د دوی د وژلو لپاره په ګډه پلانونه جوړول، د دوی رحم او کرم ته پاتې کیږي. خو د دې پر ځای چې د پرون دا مظلومان او د نن فاتحین له دوی نه غچ واخلي، قتل عام وکړي او وینې وبهوي، یوازې د خپل مشرتابه د عفو په عمومي فرمان ټول قاتلان او مجرمین وبخل. آیا دا کومه ساده خبره ده چې څوک خپل د ورور قاتل ته په رډو ګوري، اسلحه په لاس او مرمۍ ورتیره کړې وي او د غچ اخیستلو پر وړاندې هیڅ خنډ نه وي، خو بیا هم یوازې خپل د امیر د فرمان له امله مخ ترې اړوي؟ آیا په معاصره نړۍ کې د دا راز بخښنې بله کومه نغده بیلګه شتون لري چې وړاندې کړل سي؟ که وګورو دا فتحه یوازې د څو تنو د تبدیلۍ موضوع نه وه، بلکې یو نظام او سیستم له بنسټه تغییر وکړ. نوی پوځ، پولیس او قطاعت راغلل او د پخوانۍ اردو او حکومتي چوکاټ ځای یې ونیو. نو درانه لوستونکیه، د دې دومره لوی نظام او سیستم بدلون له ډیرو لوی ناخوالو، وژنو، چور چپاو او ګډوډیو پرته د دې ښکارندویي کوي چې دا هر څه د یو سالم مدیریت، قوي رهبرۍ او زړهسوان مشرتابه برکت و چې دا ټولې چارې په دومره احسنه توګه کنټرول او عملي کړي. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم، 3مه برخه، لیکوال مهاجر فراهي. په تیر پسې څرنګه چې اسلام موږ ته د بیت المال په اړه د جدي او محتاط اوسېدا امر کړی، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه د هغه خلکو په اړه چې د بیت المال د توکو سره سهلنګاري کړي، بې ځایه او بې ضرورته استفاده ترې کوي، ډیر زیات احادیث روایت شوي. او عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنهم اجمعین په اړه په کتابونو کې لوستلي چې دوی د مسلمانانو د بیت المال سره څه ډول چلند کاوه، څومره ورسره محتاط وو او هڅه یې دا وه چې د امکان تر بریده خپل ځانونه ترې وساتي. موږ ته علماو په کتابونو کې توصیه کړې چې هڅه وکړو حتی د اړتیا پر مهال هم د بیت المال له اړوندو اموالو نه استفاده ونه کړل سي. که بیا هم کیږي نو د مشخص شرعي چوکاټ دننه به ترې ګټه اخیستل کیږي. تاسو پوهیږئ چې د اسلامي امارت زعیم او مشرتابه په اسلامي علومو کې ډیر پراخ لاس لري چې کلونه کلونه یې تدریس او مطالعه کړي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې دی په اصطلاح په قرنطین کې و، اړیکې، ارتباطات، لیدنې او ملاقاتونه ډیر محدود و. په همدې موده کې نوره هم خپل دینی معلوماتي ذخیره اضافه کړه. نو خبره پر دې راڅرخېدله چې د مشرتابه چلند د بیت المال د اشیاو سره څه ډول دی.
زما د معلوماتو په اساس امیر المؤمنین حفظه الله خپل هم د بیت المال د اجناسو په استعمال کې ډیر حساس دی او هیڅ کله خپل خپلوانو ته هم اجازه نه ورکړي چې د بیت المال له اجناسو نه استفاده وکړي. زما د کره معلوماتو لمخې امیر المؤمنین حفظه الله تر دې مهال خپل هیڅ قریب ته د بیت المال د کوم وسایط د استعمال او کارولو اجازه نه ورکړي او همدا شان د بیت المال له روپونه هم کوم قریب ته نه دی ورکړي. یو ځل امیر المؤمنین خپل ورور ته وویل تاسو دا ګمان مکوئ چې زه به تاسو ته د بیت المال نه څه شی درکړم. په الله قسم ما تر اوسه په خپل هیڅ قریب د بیت المال روپۍ نه ده خوړلې. سبحان الله. کله چې سړی د خپل مشرتابه د داسې دریځ په اړه خبرېږي چې د بیت المال په اړه لري، د سړي ذهن کټ مټ د اسلاف او تیر تاریخ ته ورګرځي. کله چې زموږ د امیرانو چلند د مسلمانانو د مال یعنی بیت المال سره همداسې وي، نو بیا سړی ډاډه شي چې داسې امیران هیڅ کله زموږ پر برخلیک داسې فیصله نه کوي چې زموږ د دنیا او عقبا زیان پکې وي. د اسلامي امارت مشرتابه نور هم په خپل خصوصي ژوند کې د زیات سعادتوب پلوي دی، نه غواړي مرفه ژوند ولري او هڅه یې دا وي چې تر ډیره د اسلام د نورو مشرانو په څیر په دنیا زاهدانه ژوند تیر کړي. یو ورځ یې مشر زوی حافظ محمود صاحب ورته وویل چې د اوبو د تصفیه یعنی فلټر یو کوچنی ماشین به راوړو، کور ته مریضان هم لرو، ښه دی چې د څښلو لپاره د دې ماشین نه استفاده وکړو. امیر المؤمنین په ځواب کې ورته ویلي وو نه، قطعا اجازه نشته، ځانونه به په عصري او مرفه ژوند نه عادت کوئ. درنو لوستونکو، تاسو څه فکر کوئ چې د اسلامي امارت زعیم به څومره ځمکې او جایدادونه لري؟ زما د کره معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټول هیواد کې امیر المؤمنین حفظه الله یو لویشت ځمکه شخصي ملکیت او نه هم خپل شخصي استوګنځی او کور لري. دا خبرې کېدای شي هغو ته د تعجب وړ وي چې د دنیا د چارو سره یې زړونه تړلي او د دنیا د مال او متاع په لټه کې شپه او ورځ سرګردانه وي، خو هغوی چې د الله تعالی سره یې زړونه تړلي داسې شیان ورته معمولي او ناچیزه ښکاري. که څه هم داسې شیان شرعاً ممانعت نه لري او هر مسلمان کولی شي چې د ځان لپاره شخصي کور او ور ولري، خو د مسلمانو واکمنو لپاره داسې ژوند تیرول د تحسین او تقدیر وړ دی. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. څلورمه برخه، لیکوال مهاجر فراهي. په تیر پسې څو ورځې وړاندې مې زړه نازړه یوه لنډه لیکنه تر دې عنوان لاندې وکړه، امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. ما داسې هیڅ نه و انګېرلی چې دا څو کرښې لیکنه به د درنو لوستونکو د دومره تاوده هرکلي سره مخ کیږي. ډیرو ملګرو او د امیر المؤمنین حفظه الله مینوالو را سره اړیکه ونیوله. زه د دې لیکنو دوام ته تشویق او زیات وهڅولم، که څه هم ځینې ماندنیو د دې لیکنې په اړه مخالفت او بېځایه اندونه لرل. اوس چې ملګري د دې لړۍ د دوام او غځېدا غوښتنې لري، نو ما مناسبه وګڼله د دې لپاره چې لوستونکي د مشرتابه په اړه پوره معلومات ولري لږ وړاندې ولاړ سم او د ده د پیدایښت، کورنۍ، تعلیم، تدریس په تیر امارت کې پر دندو او تر زعامت مخکې پر بیلابیلو فعالیتونو رڼا واچوم. دا معلومات به د مشرتابه د شخصیت پیژندنې په برخه کې له محترمو لوستونکو سره لا نوره مرسته وکړي. د اعلی قدر امیر المؤمنین خپل نوم مولوي هبت الله اخونزاده، د مولوي محمد خان اخونزاده زوی او د مولانا خدای رحیم صاحب لمسی، د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د ناخونې اوسیدونکی چې د نن څخه 50 کاله وړاندې د رجب المرجب خدای تعالی د میاشتې پر 15مه کال 1480 سپوږمیز چې د 1440 لمریز کال د 9 میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري دنیا ته سترګې وغړولې. لکه څنګه چې له نومونو ښکاري د دوی کورنۍ یوه علمي، متدینه او دینپاله کورنۍ وه. د دوی کورنۍ له آره د کندهار ولایت د تختپل په سیمه کې اوسېدله چې بیا کلونه وړاندې همدلته د کندهار د پنجوایي د ناخونې کلي ته راوکوچېدل. د دې لپاره چې ګران لوستونکي د لوستلو په وخت کې له ستونزو سره مخ نشي او په پوره ډول د هغو القابو په اړه چې د ځینو نومونو وړاندې او وروسته راوړل کیږي، غواړم تاسو د یو څو نومونو په اړه وضاحت وړاندې کړم. زموږ په افغاني ټولنه کې دا څو نومونه یا القاب ډیر مشهور او د پوره درناوي او احترام وړ دي. لومړی د طالب کلمه ده. دا وایو چې اصلاح د عربي ژبې توری او له طلب نه راخیستل شوی او معنا یې د یو شخص د یو شي طلب او لټول، او طالب چې د فاعل صيغه ده یعنی طلب کوونکی چې
په اصطلاح کې اطلاق پر هغه چا کیږي چې د علم طلب او زده کړه کوي. مولا هغه چاته ویل کیږي چې لا د علم دا سفر پای ته نه وي رسولی، او مولوي بیا هغه څوک دی چې د وخت مروجه علوم پای ته رسولي وي، وړه او لویه دوره یې کړې وي او د پګړۍ تړلو ویاړ ور په برخه شوی وي. شیخ بیا هغه چاته ویل کیږي چې نورو ته د احادیثو تدریس کوي، چې عبارت دی د احادیثو شپږو مشهورو کتابونو نه چې په صحاح سره هم پیژندل کیږي. اخونزاده یا اخونزاده خیل بیا هغه چا یا کورنۍ ته ویل کیږي چې پلار او نیکونه علما او ملایان تیر شوي وي. وړاندې مو وویل چې د هیبت الله اخونزاده حفظه الله والد محترم مولوي صاحب محمد خان نومیدی. نوموړی خپل د سیمې یو عابد، مصلح، متدین او عامل عالم و. هغه همیشه د خلکو د اصلاح کوشش کاوه. کله چې په 1950 لمریز کې د کمونستانو لخوا د وخت پر حکومت کرغېړنه کودتا وسوه، نو مولوي صاحب محمد خان د لومړنیو علماو څخه و چې مسلمانان د دوی مخالفت ته وهڅول، او کله چې د وخت د حکومت چارواکي د په کوششونو او مخالفت خبرېږي نو د ټینګولو لپاره پلان جوړوي او کلی ته راځي. د نیولو په موخه د مدرسه، کور او کلی تلاشي کوي، خو الله تعالی جل جلاله د ته نجات ورکوي او د کندهار سویل خوا د ریګ سیمې ته ځي او هلته د نورو مجاهدینو او علماو سره ملګری کیږي او د کمونستانو په خلاف خپل فعالیتونو ته نور هم پراختیا ورکوي. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم. 5مه برخه، لیکوال مهاجر فراهی. طبیعي خبره ده، زموږ هر هیوادوال حتی خواص ورونه غواړي چې پوسی چې زعیم او مشرتابه یې په ورځني شکل په کومو چارو بوخت وي، کومې فیصلې تر نظره تیروي، ورځنی تقسیم اوقات یې څنګه وي، آیا د شپې له پلوه هم رسمي کارونه کوي او داسې نور. موږ د نړۍ د بیلابیلو رئیس جمهورانو، پاچاهانو او واکدارانو په اړه اورو چې دومره ساعته کار کوي، زیار باسي او د خپلو هیوادونو د آبادۍ لپاره مسلسل پلانونه جوړوي. همداراز مو د خپل هیواد د ځینو واکمنانو په اړه اوریدلی و چې ګواکې هغوی ډیر کار کاوه. دا چې په دنیا کې وخت ډیر قیمتي دی، بلکې د وخت ارزښت د هیڅ بل کوم شي سره نسی پرتله کېدلی. اسلام هم موږ ته په ځلونو د وخت د اهمیت او ورڅخه د سم استفادې سپارښتنه کړې، او موږ افغانان تر هر چا زیات باید کار وکړو او زیار وباسو، ځکه موږ هیواد له کلونو را په دې خوا جګړو او ناخوالو ځپلی آبادۍ او رغونې ته سخته اړتیا لري. څرنګه چې د اسلامي امارت زعیم، جید عالم او تر بل هر چا زیات د وخت په ارزښت پوهیږي، نو ځکه یې هڅه او کوښښ دا وي چې له وخت نه سمه استفاده وکوي. نوره خبره نه اوږدوم، را بسم دې ته چې د اسلامي امارت مشرتابه حفظه الله خپل چارې د کوم تقسیم اوقات له مخې مخ ته وړي او کوم کارونه کوي. د مشرتابه حفظه الله د ورځنیو چارو تقسیم اوقات په لاندې توګه تنظیم شوی وي. کله چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړي نو سم دستي ورپسې د قرآن کریم تلاوت کوي. البته تلاوت په ډیر غور او دقت کوي. باید ووایو مشرتابه حفظه الله ښه आवाज لري او همداشان ښه موجود قاری هم دی چې تلاوت هم د قرائت د ټولو اصولو په مراعات کولو سره کوي. د سهار د چای په مهال ځینې د فتوا په اړه مهم مسایل مطالعه کوي او بیا هم ځینې ضروري کاغذات چې د بعضو کارونو او اداري مسایلو په اړه وي. کله چې خپل کاري دفتر ته تشریف راوړي نو مخکې د رسمي چارو د پیل خپل د دفتر ټولو کارمندانو ته د مشکات المصابیح درس ورکوي او بیا په رسمي کارونو بوخت کیږي. په همدې ترتیب خپل کارونه روان ساتي او د ماسپښین له جماعت وروسته متصل ډوډۍ خوري او بیا د تقسیم اوقات سره سم خپل چارې پیلوي. که کله داسې مجلس وي چې څو تنه یې ګډونوال وي نو په نوبت هر یوه ته وخت ورکول کیږي تر څو په اړونده موضوع کې خپل نظر څرګند کړي او خپله خبره وکړي. دا لړۍ همداسې روانه وي چې ځینې وختونه همدا کاري چارې د شپې تر 1 او 2 بجو غځېږي. حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوي وي چې کری شپه پر ځینو مهمو موضوعاتو بحث وکړي او ویښ پاتې شي. همداشان باید ووایو چې مشرتابه حفظه الله په پوره پابندۍ د تهجد لمانځه ته راپاڅېږي. بعضې وختونه د سهار له لمانځه وړاندې هم تلاوت او مطالعه کوي. د مشرتابه حفظه الله عادت دا دی هغه مسایل چې ده ته راځي نو دی ډیر عمیق څېړي او ټول اړخونه یې په نظر کې نیسي، ان د جملو او الفاظو ترکیب ته یې پام وي. همداراز دی ډیر حریص دی چې باید ټول مهم مسایل د ده تر نظره تیر سي. د دې ټولو بوختیاو سره سره دی غواړي چې د هیواد له روانو حالاتو
پیښو او ورځنیو مهمو مسایلو نه هم پر وخت ځان باخبره وساتي. امیر المؤمنین چې زه یې پیژنم، شپږمه برخه. لیکوال مهاجر فراهی. موږ د سیرت په کتابونو کې لوستلي وو چې راشده خلفا رضی الله تعالی عنهم به د شپې له پلوه د مدینې په کوڅو کې ګرځېدل، د خلکو حال یې اخیست. که به یې د ماشوم ژړا تر غوږ شوې وای، حتما به یې ځان ډاډه کاوه چې هغه کومه ستونزه ده چې د شپې په دې تپه تیاره کې چې خاموشي خپل څادر پر ټولو کائناتو خپور کړی، په ټولې ساحې چوپه چوپتیا خپره ده. خو هغه کوم لامل دی چې دا کورنۍ یې ناارامه کړي؟ لوږه، ناروغي او که بل مشکل؟ د سیرت په کتابونو کې د اسلام د دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه واقعه ډیره مشهوره ده چې یو شپه د معمول په څیر د شپې ناوخته د مدینې منورې په کوڅو کې د ګرځېدا په مهال متوجه کیږي چې په یو کور کې زګیروي او غږونه دي، نږدې کیږي او غږ کوي، د کور څښتنه ورته راوځي. حضرت عمر وایي وروره څه مشکل دی چې کور کې د فریاد اوریدل کیږي؟ کوربه وایي میرمن مې د زیږون په حال کې ده. حضرت عمر وایي آیا کور کې مو بله ښځینه شته چې د قابلې وظیفه اجرا او مرسته وکړي؟ کوربه ورته وایي چې نه، بل هیڅوک نشته، همدا زما یوه میرمن ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي تاسو انتظار سئ، زه اوس په بیړه راځم. د اسلام دویم خلیفه په بیړه د خپل کور په طرف روانیږي، په داسې حال کې چې مبارکه میرمن یې په خواږه خوب بیده ده او له خوبه یې راپورته کوي او ورته وایي د یو ماشوم د زیږېدا پر وخت چې قابله کومو شیانو ته اړتیا لري هغه ټول شیان در سره راواخله. بیبي مبارکه یې ام الکلثوم چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه لور ده، بې له دې چې پوښتنه ځینې وکړي ټول شیان را اخلي. عمر رضی الله تعالی عنه روان دی، میرمن هم پسې روانه ده. په ډیر کم وخت کې هماغه کور ته رارسیږي. بیبي کور ته دننه کیږي او عمر رضی الله تعالی عنه د باندې کور د څښتن سره ورته انتظار دی. درنګه شیبه وروسته د ولادت چارې په ډیره احسنه توګه ترسره کیږي. میرمنې آواز کوي امیر المؤمنین د کور څښتن ته مبارکي ورکړه، هر څه په خیر او خیریت ترسره شول. دلته کوربه متوجه کیږي چې د ده مرستې ته راغلی کس د اسلام دویم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی. هو هغه عمر چې له نوم نه یې کسرا او قیصر په خپلو پالنګونو کې ریږدېدل، هغه عمر چې د خپل خلافت په موده کې د اسلام د واک ساحې تر رومه بیزنطین امپراتورۍ پراخې کړلې. خو هغه عمر د مدینې په خاورینو کوڅو کې د خپل رعیت داسې خدمت کوي چې گویا دی رعیت او ولس یې واکمن دی. همداشان د عمر بن عبدالعزیز او نور خلفاو بلا داسې حیرانونکې واقعې زموږ په وړاندې پرتې دي چې دوی به د خپلو خلکو او ولسونو حال له بیلابیلو لارو اخیست. موږ هیڅکله داسې نه انګېرله چې د شر القرون په دې دور کې چې حالات چور لټ بدل شوي او د اسلامي هیوادونو اکثر واکمنان په خپل عیش او عشرت کې ډوب دي، د چوکۍ او اقتدار نشي ټول انساني اقدار ځینې سلب کړی. دا ډیره بعیده ده چې د یو هیواد واکمن د خپل د واک د محدودۍ په یوه لرې پرته ساحه کې د یوې مسلمانې میرمنې د ولادت د ستونزې پر مهال د شپې په تیاره کې دومره نارامه اوسي. اصل موضوع ته راځم. د غور ولایت والی ملا احمد شاه دیندوس راته کیسه کوله چې یوه شپه په داسې حال کې چې واوره او باران هم وریدل، د غور ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ ولسوال ماته د واټساپ له لارې یو پیغام راولېږه چې پکې لیکلي وو دلته یوه میرمن د ولادت له رنځه کړېږي، لارې ټولې بندې دي او دلته ځایي ډاکټرانو خپله پوره هڅه کړې خو ستونزه نه ده حل شوې. احمد شاه دیندوست وایي ما د مرغاب د ولسوال دا لیکل شوی پیغام کټ مټ د امیر المؤمنین دفتر ته ولېږه. لږه شیبه وروسته د امیر المؤمنین رابط وویل تاسو دوی ته اطمینان ورکړئ او د هرات د والی شیخ اسلام جار صاحب سره په رابطه کې اوسئ. موږ به ډېر ژر د هرات له قلوردو نه چورلکه در ولېږو. زه هم د شپې په دې تپه تیاره کې د غور لیوا ته راغلم چې د چورلکې راتلو ته انتظار وکړم او خپله ورسره ولاړ سم، ځکه کیدای سي پیلوټان نابلده وي. دیندوست وایي د امیر المؤمنین رابط د هرات والی شیخ اسلام جار د الفاروق قل اردو قمندان دا ټوله سره په جریان کې وو او دې ته مو شیبې شمیرلې چې هوا لږ سمه سي د چورلکې د الوت لپاره زمینه برابره سي. د غور والی زیاتوي په دې وخت کې څو ځله د امیر المؤمنین رابط اړیکه نیسي او وایي مشرتابه معلومات غواړي چې موضوع کوم ځای ته ورسېدله، تر دې چې د شپې د 12 بجو وروسته د مرغاب ولسوال حال راکړ چې الله تعالی د ښځې مشکل حل کړ. نو بیا مې د مشرتابه دفتر ته حال ورکړ چې نور ستونزه حل شو. ګرانه لوستونکیه،
په دې عصر کې چې د یو هیواد لومړی کس همدا شان د 2 ولایتونو والیان، د قل اردو لیوا قومندانان او ولسوال ویښ پاتې کیږي او د یو هیواد په لرې پرته سیمه کې د خپل رعیت د یوې بیچاره میرمنې او مظلوم قشر د ژوند ژغورلو په پار د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کیږي، تشویش کوي او بار بار هڅه کوي چې ځان خبر کړي چې ستونزه حل شوې که یا، نو دا څرګندېږي چې زموږ واکمن قشر د زړه له کومې غواړي چې د خپلو اسلافو په څیر د ملت له حاله ځان خبر کړي، خدمت یې وکړي او د ژوند ځواک اسباب ورته مهیا کړي. رب العالمینه زموږ مشرانو ته نیغه لار وښیي، د ولس د خدمت توفیق ورکړه. آمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین.